افغانستان په خپل کوربتوب له پاکستان سره سیالۍ ترسره کوي. سلام او مینه خوږو او نازنینو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ بورډ به ډیر ژر پاکستان لوبډلې کوربتوب په شارجه کې وکړي او د دواړو لوبډلو ترمنځ به د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو دوه لوبلړۍ ترسره شي. خبریال .com ته سرچینې ویلي دي چې افغانستان د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي او د دواړو هیوادونو ملي لوبډلې به 15 شل اوریزې او 3 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. یا د لوبې چې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي په شارجه کې به ترسره شي، خو لا دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تر اوسه پورې د افغانستان کرکټ بورډ رسمي اعلان نه ده کړی، خو هیله ده چې د یادو لوبو په اړه له ولس سره زر معلومات شریک شي. د خبریال .com سرچینو په وینا له پاکستان سره د یادو سیالیو پریکړه شوې ده او دواړه هیوادونو د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو د لوبلړیو ترسره کولو باندې پریکړه کړې ده. همداراز د افغانستان الف لوبډله به د سریلانکا الف لوبډلې سره هم 3 سیالۍ ترسره کوي چې د هغې په اړه به هم زر اعلان وشي. بلخوا خبریال .com دا معلومات هم ترلاسه کړی دی چې افغانستان کرکټ بورډ له نیوزیلند او استرالیا سره هم خبرې نهایي کړې ده او افغان ملي لوبډله به د نیوزیلند او استرالیا سفرونه کوي او هلته به د یادو لوبډلو سره نړیوالې سیالۍ ترسره کوي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ نړیوالې شورا په کلنۍ ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي او اجرایي رئیس لطف الله ستانکزي د سترو لوبډلو له مسؤلینو سره ناسته کړې او له ځینو سره یې د لوبو نهایي پریکړې کړي او همداراز ځینو ورسره ژمنې کړې دي چې دوی به د افغان لوبډلې سره لوبې وکړي. بلخوا د کرکټ نړیواله شورا ICC د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه هم 2.5 میلیونه زیاته کړې ده چې دا هم د افغانستان کرکټ لپاره یو ښه او د خوشحالۍ خبر دی. نو دوستانو خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. نو مینه مننه چې ویډیو مر سره تر پایه وکړه. د اعلانو روغکلو معلوماتو لپاره زموږ همدغه چینل تاسو په خدمت کې دی، خامخا در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو ته الله پامان.